بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په کولوډرا کې زموږ ستاسو موضوع چې ده بټ میپ مینو ده. افیکټ مینو او بټ میپ مینو زیاتره دا پکچرو باندې یعنی پکچر دپاره استعمالیږي، خو بټ میپ چې ده دا ټول پکچر باره کې ده. یعنې ده چې دا څومره اپشنونه دي زیاتره موږ په څه استعمالو؟ په پکچر استعمالو. لکه اول چې ده بټ میپ کنورټ ټو بټ میپ. بټ میپ خپل عکس فارمټ دی، لکه عکس چې دا بټ میپ فارمټ کې دی، لکه جی پی چې دغسې فارمټونه دا ټول بټ میپ یو فارمټ دی. اوس کله چې موږ تاسو یو شیپ راولو او شیپ باندې غواړو چې د پکچر اپشنونه ترسره کړو، لکه دا پکچر اپشنز 3D دا ګورئ دا اوس غیر فعال دي. لکه تاسو ته مثال درکوم، راځم دلته یو شیپ رسموم او دته کلر ورکړو. اوس که ماته څوک وایي چې څه وکړه په دې شیپ باندې په دې شیپ دغه اپشنونه اپلای کړه، نو دا خو اوس ګورئ ما تاسو چې دا ټول پکچر باندې اپلای کېږي او دا موږ سره اوس یو شیپ دی. نو زه څنګه کولی شم چې دا شیپ کنورټ کړم بټ میپ فارمټ ته؟ لکه اوس دا ګورئ که دلته کلر ورکړم، ګورئ دا کلر اخلي. که دا اوس چېرته پکچر و نو دا کلر چې ما کلیک کوو ده به نه اخیستلو، ځکه پکچر ټول او کلر نشي اخیستلی. صحیح ده. نو زه څه کوم؟ غواړم دا پکچر فارمټ ته واړم، کنورټ ټو بټ میپ، او دلته ورته ښایي ریزولوشن به څومره وي، سایز به څومره وي، کوم کلر کې دي. سی ایم وائی کې که چېرته پرنټ دپاره مثال جوړوئ سی ایم وائی کې، که سکرین دپاره یي دا والی، که ګرې سکیل غواړئ یا بلیک اینډ وایټ هر کلر زه ورته سی ایم وائی کې بس وکړئ. اوس ګورئ دا موږ سره اوس یو امیج شو. بټ میپ ګوره زه چې کلر اپلای کوم کلر ورڅخه خلي نه، ځکه دا بټ میپ فارمټ ته واوړېدلو. نو بټ میپ کنورټ څه کار کوي چې کله یو شیپ غواړئ چې پکچر فارمټ ته واړوئ نو څه باندې به کلیک کوئ؟ کنورټ ټو بټ میپ. اټو اډجسټ اټو څه معنی؟ اتومات خپله ورسه اډجسټ کوي. لکه فایل مینو ته راځم، امپورټ ته دلته راځم، ای ډرایو ته راځم، پکچرز راخلم. د مثال په طور دلته راځو، دا عکس ګورئ مې راواغېستو، اوکې مې کړو. اټو اډجسټ څه کار کوي؟ د عکس اتومات یعنې اډجسټمنټ پکې کوي، کلر دا شیان خپله برایټنس یې اډجسټ کوي. لکه اوس ګورئ لږ زوم ځکه کړو چې دا اپشن صحیح تاسو ته معلوم شي. اټو اډجسټ باندې کلیک کوم، ګورئ په دې پکچر لږ تاثیرات راغلي. ګورئ انډو، ښه په دې اوس هم صحیح نه ښکاري. داسې امیج راولم، دا عکس په مثال راولم. اوس تاسو ورته ښه وګورئ، دا عکس ته انتخاب مو کړو، بټ میپ مې انتخاب کړو، اټو اډجسټ یې ګورئ لږ برایټنس پکې راغو، کورکشن خپله اتومات کمپنۍ دې اپشن کې دا شیونه اچولی دي. لکه یو کس وایي چې زه په دې باندې سپینوالی راولم، کورکشن. نو خو موږ تاسو افیکټ مینو کې ویل چې داسې زیات او داسې کم، بس هغه ویل چې نه بس په کار مې ده، خو چې کمپنۍ څنګه جوړ کړي او کلیک سره دا هر څه اپلای شي. نو بیا موږ څه نه کار اخلو؟ اټو اډجسټ نه کار اخلو. بیا راځو امیج اډجسټ لیب ته راځو. امیج اډجسټ لیب دې کې د کلرونو باره کې چینجز د عکس کې څه کلر دا چینج کولی شو. دې لپاره یو رنګین عکس راوړم چې لږ کلرس پکې زیات وي. امپورټ ته راځم، مثال په توره دلته راځم، دا عکس مې راواغېستلو. اوس ګورئ تاسو اول که زه بټ میپ ته راشم، امیج اډجسټ لیب باندې زه کلیک کړم، د دې ځینې اپشنونه دي دلته. کروپ کوئ، روټیټ کوئ، عکس داسې روټیټ کولی هم شئ. ګورو واپس سم روټیټ. بل چې شی دی پین ټول دی، مثال دې خوا خواړه د دې کار دا دی، مثال دا عکس تاسو زوم کړو، یو څخه زوم وکړو، اوس غواړئ د دې دا مخ پکې راولئ. ګوره هینډ ټول زوم اوټ ماینس یې دا زوم اوټ کار کوي. بل همداسې ډسپلی امیج فل، لکه تاسو عکس ډېر زوم کړی وي نو فټ کړه نو واپس درته فټ کوي. بل لیکل شوی ډسپلی امیج نارمل سایز کې درته ښایي. بل چې شی د فل پریویو یا ډبل دا ډوپلیکیټ شکل کې بیفور اینډ آفټر، لکه دا اوریجنل شو، دا زموږ کاپي ده. اوس که دلته ګوره کلر کې چینجز راولم، ګوره اوریجنل ته وګوره او کاپي ته وګوره، دلته ورته ښایي چې څه چینجز پکې راغی. بیا که راشو دلته لیکلي دي بیفور اینډ آفټر، دا هم همداسې چې بیفور اینډ آفټر
واپس تاسو کوم فټ ټو کوم نو دا د دې سیټینګ شو. اوس که چېرته مثال تاسو غواړئ چې عکس کې څه وکړئ چینجز راولئ auto adjust خو مې ورته اوس وویله هماغه ښکار کوي. ټرانسپرنسي د عکس کوئ ټینټ کلر او دا سیټیشن برایټنس شو کنټرسټ هایلایټس شیډو ورکوئ دې ټولو کې ایډیټ غواړئ دې نه کولی شئ چې څنګه په اوکې زه کلیک کوم ګورئ عکس کې چینجز راغی او که نه نو ګورئ عکس کې چینجز ټول راغی نو دا ټول چینجز موږ د څه نه کولی شو دې اپشن نه. کریټ سنیپ شاټ دی دلته سنیپ شاټ هم جوړولی شئ چې کوم کوم ځای کې دې کوم رقم داسې ترتیب منظم سره سنیپونه دي خپله سنیپ شاټ چې لکه څنګه موږ اخلو په دې شکل جوړولی شئ. بل لیکل شوی دی سلیکټ وایټ پوینټ مثال دغسې سپینوالی پکې راولي سلیکټ بلیک پوینټ داسې توروالی پکې راولي په دې شکل هم کولی شئ. واپس دا دواړه انډو کومه بیا که بټ میپ ته راشم سټریټ ان ایمیج دا هم همدا دې کې هم همدا اپشن نه دي خو د دې ایمیج کارنر سره کار دی لکه دا ایمیج دی د دې کارنرونه تاسو څنګه غواړئ کارنر مثال داسې روټیټ کوئ یا په دې شکله لکه مثال په دې شکل یو اړخه دا ټول موږ د دې ځینې اوس کوو لکه زه راځم دلته بټ میپ ته سټریټ ایمیج باندې کلیک کوم ګورئ کریکشن لینس دا مثال ګورئ په دې شکل ګوره عکس ته ښه متوجه شئ لکه څه پړسېدلي سټایل کې راځي ګوره اوکې که ګوره په دې سټایل کې واپس انډو کومه بیا کلی شو به د دې اپشنونه همدا تکرار دلته هم دي روټیټ ایمیج داسې روټیټ کوئ کم کارنر نه یې کوئ په دې شکل چې څه اوکې ګوره داسې هم کولی شئ. واپس راځو دې کې هم همدا ګریډ لاین څنګه غواړئ کم کلر کې دا لاینونه غواړئ څومره غواړئ دا هم تاسو دلته به رهنمود دپاره شو کوي دلته دا موږ سره سټریټ ایمیج ایډیټ بټ میپ دا خپله پروګرام دی دا پروګرام دی تاسو ته به زه وښیم که غواړئ ځای که انشاءالله دا به کولوډراس نه پس د ده ریکارډونه هم جوړېږي کولوډرا خو یوازې داسې نه چې ګوره کولوډرا کیپچر کورل کنیکټ کورل فوټو پوینټ لکه فوټوشاپ غوندې دا دی دا که غواړئ اوس دا خلاص کړئ لکه عکس کې ایډیټ غواړئ فوټوشاپ فارمټ کې دا یو داسې ایډیټ بټ میپ فوټو پوینټ پروګرام کې ورته خلاص کړئ د فوټوشاپ او کولوډرا غوندې اپشنونه پکې دي خو ځان ته برنامه ده نو هغه اوس که زه اوپن کړمه نو ډېر وخت به هم نیسي خو دا د هغې هم پورې مربوط دی کروپ بټ میپ هم هماغسې کار کوي. ری سمپل څه کار کوي د ایمیج سایز درته ښیي که چېرته یو ایمیج لکه یو ډیزاین جوړی یو څوک درته پکچر چې دغه پکچر سایز دومره یو ډیزاین راته جوړ کړه دغه عکس اندازه نو ایمیج سایز به دلته ته لیدلی شي چې د ایمیج وایټ څومره دی هایټ څنګه دی هاریزنټلی څومره دی ورټیکلی څومره دی ریزولیشن ټول دلته تاسو ته شو کوي او دې نه تاسو کمولی او زیاتولی هم شئ. بیا کلی شو دلته ری سمپل نه پس چې دی موډ دی موډ ګورئ څه معنی وایي د هغې موډ څنګه دی یعنې په کوم حالاتو کې دی خوشحاله دی خفه دی لیونی دی څنګه دې ته موډ ټول وایي نو داسې دا د عکس موډونه هم دي لکه بلیک اینډ وایټ موډ غواړم چې د عکس پور سپین کړم ګوره بلیک اینډ وایټ نو تاسو وګورئ دلته درته شو کوي چې دا بلیک اینډ وایټ په دې شکل شو کېږي دا نور هغه سټایل چې کوم رقم یې غواړئ دا بلیک اینډ وایټ دپاره راځي چې څنګه ورته ګورئ عکس ته اوس تاسو وګورئ په دې شکل کې شو او که نه لکه اکثره مجلې دي یو کتاب دی درته وایي دا ساده چاپ کوي د عکسونه به ورته جوړ کړه ساده رنګ کې رنګه یې درته راوړي ساده باید پکې راشي نو تاسو دلته دا دې ځای کې چینج کولی شئ نو بیا ساده سټایل چې کوم رقم چې غواړي د دې هغه خپل هغه ټریس هولډ مثال د دې دا ایډیټ دې نه پکې کولی شو ریسټ خپل اول حالت ته راولو بیا کلی شو بل موډ ته ګورئ بلیک اینډ وایټ کې نه پس چې دی ګریسکل موډ دی ګریسکل ته به یې راوړئ واپس کنټرول زیډ انډو بټ میپ نه پس چې راشو بیا موډ ته راشو بل چې دی ډونیټ ډوټاون دا همداسې یو کلرس دی کلر ایډیټ کوي په دغه شکله په عکس دومره نه ښکاري خو دغسې کلر ځینو پاور پوینټ دا کلرونه چینج کېږي په دې شکله دا سټایل دی واپس راشو بټ میپ ته موږ ته
پلیټډ سټایلز دي دا هم همداسې کلر موډ دی نو خپله موډ دی ځان ته دا چینج کوي هر څه په دې شکل ګورئ د مخ ته د هغه نه پته لګي دی ګوره په دې شکل لږ چینجز پکې راولي په کاپي کې سیسټم ګرې سکیل په دې شکل دا چینج کولی شي بل کلی شو د لود مصروف دی ها هغه یې ورته سټاپ شو نو ګورئ RGB کلر کار نه کوي ځکه دا عکس خپل RGB کلر کې دی CMYK کلر ته یې بدلوئ یا بل هغه کلر ته دلته راشئ CMYK ته یې واړوه بیا به RGB کار کوي اوس وګوره اوس دا CMYK شو RGB به اوس RGB فارمیټ ته RGB ته اړئ لیف فارمیټ دا اکثره نیټ سرور لکه دا ویب سایټ کلرز دي دې دپاره استعمالیږي موډونه نو کوم موډ ته چې چینج کوئ انفلیپ مثال دی دا برایټنس دغه شیونه ته راټو خپله منظم وي مینوال کې دلته ورته ښیي چې سایز یې څومره دی دې نه هم سایز معلومولی شئ کمولی او زیاتولی شئ دا عکس بل اپشن چې دی بټ میپ کلر ماسک دی دا کلرونه مثال دلته نه هایډ کړی که دا کلر راته هایډ کړه اوس تاسو چې دا کوم کلر دی نو شو کلر ته راشه اوس دیوال کلر کې کوم کلر یې راته هایډ کړه یا هایډ شو کړه نو ګوره ورته شو کوي نو دلته مثال زه غواړم چې دلته یو کلر هایډ کړمه نو راشئ دلته سلیکټ کلر واخلئ کوم کلر چې غواړئ نو دا انتخاب کوئ کلر ورته څه کوي انتخاب یې کوي اوس دا کلر باندې چې زه اپلای کړمه نو ګوره دا کلر څه شو هایډ شو دویم کوم کلر هایډ کوئ دلته راشئ انتخاب یې کوئ مثال دا کلر انتخاب کړه ګوره مثال په توره دا کلره دلته راځو ګوره انتخاب سیکنډ کلر مثال دا راته هایډ کړه اوس ګوره اپلای کوئ به هایډ کېږي دا ته ستاسو چې دا خو څنګه نور راته ښیي ځکه ځینې رنګونه ورسره چې کوم ورسره مشابهت کېږي یو رقم یا پټوي یا که ته وایې چې یاره لږې پټ کړو لږې پټ نه کړو دلته ورته سایز زیات کړي خپله ورته پټوي هغه ځان سره بیا هم ډېر راکاږي نو ګوره دې نه بیا زیاتولی شئ واپس ورته چې نه ټول شو که اپلای که واپس ورته شو کلرز باندې کلیک کړي دا ورته دې لپاره استعمالیږي بیا کولی شو دلته بیټ میپ ماسټر بل اپشن چې دی دا خو بریک لینکس دومره کویک ټریس ته ټریس معنا تعقیبول یو ټریسینګ درته کوي ګوره په دې شکل دا یې درته ټریس کو واپس راشه دلته کلر درته انتخابوي او ته ټریس کوي یعنې خپله دې کلرز باندې یو ټریس غوندې اپشن ترسره کوي بینډ وکومه ښه راځم یو بله میج راوړم دې دپاره هلته بل اپشن چې دی سنټرل ټریس دی دا اپشن نګور ټول هم دلته تیار موجود دی دا اپشن مې درته ښیم آوټلاین ټریس دلته تیار شته لکه دې اپشن دا کار دی دا عکس ګورو د مختلفو رنګونو مختلفو شیانو نه جوړ شوی دی کله غواړئ چې د عکس هر کلر ځان ته کوي آوټلاین کلر یا فل کلر نو د دې اپشن د لار نه یې کولی شئ نو بیا موږ د دې اپشن نه کار لرو راځم دلته ګوره سنټرل ټریس ټیکنیکل ایلسټریشن باندې کلیک کوم ګوره اول د دې ټریسینګ په څه باید وکړي سنټرل نه وکړي اوس سنټرل لاینس دي ښه سنټرل لاینس نه به یې څه وکړي ټیکنیکل ایلسټریشن ټیکنیکل لکه ده دلته ورته شو کوي اوس که زه ورته وایم چې نه لاین ډراینګ ګوره لاین نه به یې کوي ټریسینګ دلته لاینز به یې صرف راولي که ټیکنیکل شي ایلسټریشن یعنې رسمونه
ګوره رسم هغه شیونه دا هغونه به ټریس کوي. نو د دې ډیټیل ته څنګه غواړې؟ مثال دې دا ډیټیلز لکه دا ټریسنګ چې کوي ډیټیل ته زیات غواړې که کم؟ ټریسنګ یې څنګه غواړې؟ سموتنګ به څنګه غواړې؟ سموتنګ همواره دي زیات وي که کم دي وي؟ کارنل دا کونجونه دې څنګه سموت کړي؟ بیکګراوند دې ریموو وي که ودې لري؟ ګوره اوس که دې باندې کلیک کوم بیکګراوند ریموو کېږي. که ټیک مارک ولګوم بیکګراوند ریموو کېږي، که ټیک مارک یې څه کړم بیکګراوند به وي. اوس که زه دلته راشم د دې بیفور آفټر یعنې آفټر بیفور مخکې داسې آفټر داسې به شو کوي لارج سایز کې درته وښیي، واټر او په دې شکل درته وښیي. اوس په دا انتخاب کوو که اوس تاسو دې ګورې فایده زه ښیم. دا ګورې یو ټریس دا یو رسم شو. لکه دا کلر دا رسمونه جوړ رسمونه چې کتابونه هم لیدلي کړي رسمونه پکې هغه داسې عکسونه رسم شوي بیا رسم شکل کې کوي. اوس که زه غواړم دا کلر ورکړم ګوره کلر هم ورکولی شم. اوس زه غواړم چې هر څه هر یو پرزه ځان ته کړم. دلته دا څه کوي ان ګروپ کوي. نو ګوره هر څه ځان ته تاسو کولی شئ. ګوره یو منټ دا صحیح پې نه دی اپشن اپلای. دا بیا خپله څه کېږي ان ګروپ کېږي هر یو شی ځان تاسو کولی شئ څه کولی شئ. ګوره اوس لا هغه اپشن پې د ګروپ نه دی صحیح اپلای. دا ټریسنګ داسې درته رسمونه په شکل کې جوړوي. لکه سم ښایسته ایمیج درته دا رسم کتابونه ته یې جوړو رسم یې کړه. نو بیا موږ د دې اپشن نه کار اخلو. یو منټ د دې هغه لږ ځای کم شو. ښه دا زه بل ریکارډ کې بیا ریکارډ کوم. خیر اوس ټریسنګ اپشن به پرېږدو ځکه کمپیوټر هم جام شو. ما انشاءالله بل ریکارډ کې به وکړو.